tasu.lspace.pakto سره یاست. نوري kisi.lspace.com.au/pakto څخه بلال خان ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره د وخت راکړ. په پیل کې مهرباني وکړه لا اوریدونکو سره د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړه. تاسو نن مننه کوم چې ماته مو ځانګړي مرکې لپاره بلنه راکړه. خپل خو یو تن افغان چې ټول عمر یو پاکستان کې تر کړی پیدایش مې تاسو ویلي پسترګو معلل او درمان مهم معلل لا نو ډیر کوګه وځي او غربت کې مژوند دی او تقریبا مشتمل پاکستان په جبري توګه راځي دی. اوس په کوم څه کې نشو په ډیر بي وځي او غربت کې ځان کوو نو کوم بودیجه هم نه لرو د ګټه وته کوم سرچینه هم نه لرو نن د څوک چې موږ لاسنیوي وکړي او اوس تاسو پروتین بي وځي کې مخکې لدی چې تاسو د بشر دوستانه ویزې په اړه خبرې وکړو چې تاسو د استرالیا بشر دوستانه ویزه ترلاسه کړې او مخکې لدی چې استرالیا ته راشئ تاسو پاکستان بیرته افغانستان ته لیږلي او لکه څنګه چې تاسو ویل اوس تاسو په قندوز ولایت کې ژوند کوي. کله اوریدونکو سره د خپل فامیل په اړه هم معلومات شریک کړئ چې آیا تاسو واده کړی او څو ماشومان لرئ؟ بالکل یو مېرمن دا سلوي ماشومان یو زم ټوټل شپږ نه پلی په فامیل کې او مشر زمينه تکلن دی نو دا چې په دې کې څه کلن لرم بیا تقریبا د کلن زیدرم او سپانو سمیاستي ولرم. خغلی بلال خان تاسو په پاکستان کې چیرته ژوند کاوه او څو وخت مو د استرالیا بشر دوستانه ویزو ته خپل غوښتنلیک وسپاره؟ زه په داسې پاکستان کې هم صرف مور پلار نکاح نامې د افغانستان مجلسیو تقریبا 40 کال نه زیات وخت پاکستان کې په پنجاب کې په سیټي میوالي کې چې چل مجر کې په پنجاب کې د یو کېمپ نو زما مېرمنه په 2000 میلادي کال کې د کوټې چک تر په یو ته زخمی شو بیا مې الته دولتي شفاخانه ته یو لګای نو سیار راغی زما سره مستو که زما د مېرمنې تداوی وکړه بیا موږ نو سیار په 2023 کال کې انټرویو واخیسته په اسلام آباد کې بیا په 2023 کال کې موږ استرالیا ته ماري فکر ماتي او استاد سترګې علاج وکړه معلومه ده استاد مېرمنې علاج وکړه د پستا بچن خښون کوي او استاد بچا متعلم کوي بیا په 2023 میلادي کال کې زما کوپلی وسو استرالیا یو وخت ماته کې سره کې وی مننه کوم د په 2023 کال کې زموږ میډیکل بایومټریک په اسلام آباد کې وسو بیا په 2015 میلادي کال کې تاګه چې زما ویزه را لې 15 ویزه د پامل لري هم تاسو پنه د پاکستان حکومت د انو پر نه خولم بیا افغانستان ته راوښړلم. خغلی خان تاسو ویلي چې پاکستان بیرته افغانستان ته وشړلې په داسې حال کې چې تاسو د استرالیا ویزه درلوده اوس پښتنه دلته پیدا کیږي چې افغانستان ته څنګه وشړل شوي او آیا تاسو افغانستان ته لته ګروسته هڅه ونه کړه چې لغزای څخه استرالیا ته راشئ؟ زه چې کله د پاکستان حکومت په اگست میاشتې 19مه ونیولو مشوره کړو او بیا راوړلو افغانستان تقریبا شپې نه بجې چې موږ ترخم ته راوېستلو ډېر زیات ناروغانو سپېږیري ځوانانو ان تر دې چې ما د خلکو چې باج سره پاسپورټونه ویزې درول لغم راوړلو یا په ترخم په هغه زما یو څنګه کلام لرو هغه په معنا پاتې شو ورکه شو مېرمن دی وځه کې وځه بل ځکه زما ته کوم خلکو سامان اخیستو زما خپلوانو زه استرالیا ته تلم نو هغه سامان هم را نه ورک شو لرم نه هغه کې پاتې شو بیا موږ افغانانو زما له راوړه ولا مېرمن مې را نه ورکو په ترخم کې عمرې کې پیدا کړل نو دلته شرالم زما نم زکه و نم کورو جزيه خاص کما دلته زین سیاست مې مراجعه وکړه ایوم ته مې مراجعه وکړه د ناروی د کډوالو شورا ته مې مراجعه وکړه شری مشتي مراجعه وکړه ستې مجرن ته مې مراجعه وکړه ودان مشتي ته مراجعه وکړه ان ته دي چې ما د ملګرو مې ټول سیاسي اساس ولې انعامات خپل مشکل ورسو کوم تاسو په نظم له څه وشاونه کوي نو لاس نه زه په دغه دیوزه او غربت کې پاتې شوم. د استرالیا کوم ویزه چې تاسو ته درکړل شوې ده د څه ډول ویزه ده آیا موقتی ویزه ده که دایمي ویزه ده د استرالیا؟ ولې 15 کاله ویزه ده بشر دوستانه ویزه ده یو کال متاسفانه پکې راځي او څلور کاله پاتې دي نو زما سره تقریبا د الله نشم تیرې کې په دا انتظار زما سره پیسې نه وي نو زما سره چې امرسته کول زه لارم خپل شخصي لګښت مې نه درو دی نو په داسې دی وځي کې غربت کې پاتې شوم.
ښاغلی بلال خان، تاسو خو معلومات شریک کړئ چې تاسو په پاکستان کې وی چې د استرالیا بشردوستانه ویزه مو ترلاسه کړه او بیا تاسو افغانستان ته وشړل شوي او هڅه مو وکړه چې مرسته ترلاسه کړئ، خو خپل مو امکانات نه درلودل، بل چا تاسو سره مرسته ونه کړه، لا تر اوسه په افغانستان کې پاتې یې. ما یو بل څه هم واورید چې تاسو یو ماشوم ورسته لدی چې تاسو د استرالیا ویزه ترلاسه کړې ده، یو ماشوم مو هم نوې په کور کې پیدا شوی چې هغه ماشوم لا تر اوسه د استرالیا ویزه نه لري. آیا دا خبره صحیح ده؟ بله هو، په 2015 میلادي کال کې په فروری کې ما لور پیدا شو نه، بیا ما انوسیار خبر کړي، بیا البته متاسفانه څلور میاشتې د انوسیار دفتر د ماجرونو پر مخ په پاکستان اسلام آباد کې بند وو، نه انټرویو نشي نه اخیستل کېدل، نه میډیکل نه بایومټریک. څلور میاشتې انتظار ما وکړ چې کله زما د لور اکثره وخت په انوسیار کې بیا داغه نه بعد بیا تکبیر نشي ټیمپو تیر نشو ما ویزه راځي نو بیا زه راوړم دغه چې سلام د ماجرون دفتر باندې پاکستان حکومت بند کړو، نو دغه وجه د لوچ می پیدا شو موږ وزندولو. بلال خان، تاسو مخکې ویلې کله چې تاسو له پاکستان څخه افغانستان ته وشړل شوي او تاسو د استرالیا ویزه درلوده، نو تاسو د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو سره اړیکه ونیوله ترڅو مرسته در سره وکړي، خو هیڅ تاسو سره مرسته ونه کړه. اوس پوښتنه ده هم پیدا کیږي چې آیا تاسو د استرالیا له حکومت سره اړیکه نیولې او کچیرته مو اړیکه نه نیولې، اوس تاسو غوښتنه د استرالیا له حکومت څخه څه ده؟ نه خبر خو مخامخ ځکه چې راوړم ما خپل وکیلان زنګونه ولا هغه منه بخنه وغوښتل چې زه د پاکستان حکومت پالیسي ده موږ دی واسي موږ ستاسو لپاره په افغانستان کې اقدام کوو. ما د انوسیار ته خبر کړی دی او یا بل کمپنی د اغم خبره واغې از ما سره اړیکه ټینګ کړه، نو زه حالت په پاکستان کې خود ما منه څه ونه کړ په دې خاطر چې د پاکستان حکومت خپل خبرونه نه اوستي بغیر پاسپورت او ویزه چاته اجازه نه و، زما سره د انوسیار په ورکاډو. نو د استرالیا د وزارت خارجه نه غوښتنه ده، د استرالیا د کورنۍ چارو وزیر نه غوښتنه ده، زه یو معذور نه بنا شخص یم، زه خپل د سترګو د علاج په خاطر، د میرمنې د علاج په خاطر، د بچانو د تعلیم د خزم په خاطر زما د ماشوم لور بایومټریک ماپ کی او ما اگست تر میاشتې پورې ما د افغانستان نه وباسي، ځکه چې ما دغه دومره دی وزنه و چې تر اته میاشتې پورې لس میاشتې پورې ما پیسې زه وسې زه پاسپورټونه جوړ کړم، نو دومره دی وزنه و بیا هم د استرالیا حکومت ته خواست کوم، د استرالیا رومري وزیر ته پرایم منسټر ته التون البانیس ته چې زما سره ځانګړې مرسته وکړي، پاملرنه وکړي ما د افغانستان خپل بچانو سره وباسي. بلال خان، آیا په استرالیا کې میشت افغانانو ته هم کوم پیغام لري یا له دوی هم کومه غوښتنه لري؟ بله، زه غواړم چې لمن یم چې کله افغانان لاسي د شکم افغانان پاتې دغه د پر دې आवाज نه پورته کوي. یو هله می د افغانستان افغانانو چې کوم پښتلا کې د افغانانو کمیونټي ده هغه ټول اکاسیاسي چارواکي دي، کشتمن دي، ک بزنسمن دي، ک تجاران دي، ک وکیلان دي، پارلمان کې ټول نه غوښتنه ولا دغه ده چې کوم افغانان پاتې دغه د پر आवाज پورته کوي او زما د خصوص زما سره اقتصادي مرسته وکړي، زما د پر आवाज پورته کوي، زه دا غوونه غواړم چې زما سره کومک وکړي، زه دې وطن ته وځم، زه دومره وخت نه لرم چې اوس کابل ته د میډیکل لپاره لور وځم، نو زه ټول افغانانو ته خواست کوم چې په استرالیا کې نشته هغه حکومتي چارواکي دي، که سیاسي چارواکي دي، هغه ولسي چارواکي دي، شتمن دي، زه ټول ته خواست کوم دا غوونه زما لاسنیوي وکړي، زما سره یو کمپاین وچلی زما لپاره د مرستې لپاره او زما د ماشوم لور لپاره आवाज پورته کړي، زما د ماشوم لور بایومټریک ماپ زه نه سم کولای چې پاکستان د خپل لور وزم د بایومټریک لپاره، زما د بایومټریک لپاره आवाज پورته کړي، زما د لور د بایومټریک ماپ چې ما وباسي، زما لور ویزه ساتل شي ما بوزي او زما اقتصادي مرسته زما سره وکړي، حقوقي او قانوني مرسته زما سره زما لپاره आवाज پورته کړي. بلال خان، ډېر زیاته مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ او په دې اړه مو اوریدونکو سره معلومات شریک کړه. تاسو نه مننه کوم. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.